سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او پروغ په یاست. عربستان د پاکستان سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او دا امنیتي تړون په دې معنا دی که کله هم په عربستان باندې حمله کیږي نو پاکستان دفاع کوي او که په پاکستان باندې حمله کیږي نو عربستان دفاع کوي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې هي په رښتیا هم د عربستان دفاع پاکستان کوي که نه دا یو سمبولیک دا سم غوندې تړون دی چې پاکستان د هندوستان د منګولو څخه غواړي چې عربستان یې وساتي. همدا ډول چې کله هم چین خپل قوتونه او خپل زور پر پاکستان باندې اچوي دلته عربستان د راودانګي او پاکستان د چین او د پاکستان د خولې څخه وساتي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې عربستان په رښتیا هم پاکستان ته احتیاج دی که نه دلته د پردې وشاد نورې خبرې روان دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم تر اضافي خبرې تیریږو. تر هر څه وړاندې زه یو خبره تاسو ته کوم. دغه ورځ کې که تاسو په نړۍ کې د تعاملات ووینئ چین خپل نهایي قوت ته رسېدلی دی. څه موده وړاندې د امریکا د امنیت شورا سلاکار دا یې په خپله ویلي په مرکه هم په یوټیوب کې څه تاسو وګورئ. په هغه مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان ډیفنس سیستم دا د چین دی. د پاکستان فایټر جیټ چې دی دا د چین ساخت دی. د پاکستان رادارونه چې دي دا د چین ساخت دی. د پاکستان نظامی ټکنالوژي چې همدا اوس ده دا ټول د چین ساخت دی. یعنی په دې معنا چې نور چین زموږ پاکستان زموږ د کنټرول وتلی دی او هر ځل هم چې چین هر څه وغواړي هغه د پاکستان سره کوي. دا خو د چین ویره وه چې په پاکستان باندې وسوه. بلخوا که د هند موضوع ته راسو هند په دغه وخت کې بیا هم پلان لري چې پر پاکستان باندې بیا هم حمله وکړي او بعضې ترهګرې ځالې چې په پاکستان کې پرتې دي دا نه د منځه یوسي. دا په کوم اساس باندې دا په دې باندې چې په دغه وخت کې چې د شانګهای ناسته چې په چین کې سوې وه په دغه ناسته کې هم د پوتین خپل شي جینګ پینګ یعنی چین روسیه دې باندې قانع شوي دي چې پاکستان کې باید تروریستي ځاله مکمله ختم سي. که دا تروریستي ځالې ختم نسي موږ نسو کولی چې دلته یو ټولنه جوړ کړو. دلته موږ نسو کولی یو ثبات جوړ کړو. دلته نسو کولی چې د آسیا تجارتي او سیاسي ثبات برته په پښو ودروي. نو د همدې امله د روسانو او چینایانو دواړو د هند سره دا کړې وه چې په راتلونکي څو وخت کې د هند بیا پر پاکستان باندې حمله وکړي او په دا ځلې په پاکستان کې چې څه تروریستي ځالې دي دا مکمله به له منځه وړل کېږي. د دغه خاطر باندې چې تر څو پاکستان د دغه حالت څخه وساتي او په پاکستان کې چې کومې تروریستي ځالې دي دا د غربي هیوادو او د عربو دپاره چې د ګټو د شیدو غواوې دي دغه تروریستي ځالې او په سیمه کې همدغه تروریستي ډلو څخه د لارې هم افغانستان کنټرولوي هم آسیا کنټرولوي د ټولو کنټرولوي. نو د همدې امله دوی ژر تر ژره پاکستان یې راوغوښتل او پاکستان ته وویلو چې راسه یو دفاعي سیستم د امضا کوي چې د دې سره به ما د اسرائیل راژغوري. پاکستان بیچاره وګوره هند ورباندې دا څه وکړلو هند ورباندې حمله وکړلو حدود 40 مزایل ولګوله. په 40 مزایلو کې یو مزایل هم پاکستان ونه ګرځولو. دغه ټول په هدفو باندې ولاړه ولګېدل چې پاکستان خپل دفاعي سیستم نه لري چې خپل پاکستان وساتي. د هند چې هیڅ ټکنالوژي نه لري یوازې یو څو زړې تیارې سره یو څو زړه مزایلو سره راغی په پاکستان کې د هر څه وکړه فقط او فقط یو څو تیارو ته سکوت ورکړي د هند. مګر دلته د هدفو ساتلې ونه سوه چې وکړي لکه څنګه چې اسرائیل د ایران د مزایلو څخه خپل ځان وژغورلو. په دغه ډول باندې 40 مزایل چې پاکستان باندې ولګولې په 40 مزایل کې یو مزایل هم مخې ونه نیوله د دوی دفاعي سیستم. دا څه معنا چې د دوی یعنې یو مزایل نسي نیولی. نو په همدې امله زه تاسو ته وایم چې دا د پاکستان چې کوم وکړلیک اوس سوی دی دا په اصل کې عربستان پاکستان د هند د راتلونکي جګړې څخه ژغوري او په دې خاطر یې ژغوري چې پاکستان کې چې کومې تروریستي ځالې دي
دغه تروریستي ځالې باید خوندي وساتل سي تر څو وسې کړی په دلته د سیمې د کنټرول دپاره دغه تروریستي ځالې خوندي کړي چې راتلونکي چې کوم کلو کې چې کوم پلانونه روان دي په هغه پلانو باندې دوی کامیابه سي که دغه تروریستي ځالې د پاکستان څخه ختم سو همدغه تروریستي مشران چې ټول مثلا فضل الرحمن دی او اغبل دی او ابل دی دا نه ختم سو نو پاکستان خپل د ماښام ډوډۍ هم نشي پیدا کول بغیر د تروریستي فعالیتو نو دا زه تاسو ته وایم چې د پاکستان خپل بیچاره دومره بدبخته دی چې خپل د ډوډۍ خپل د ماښام د ډوډۍ باندې حریانه دی یعنی د پاکستان چې کله هم غوښتل چې په هند باندې مزایل ولګوي چې هند د اسرائیل په پرتله باندې که زه موږ تاسو د ټکنالوژي په پرتله وایم هند که د اسرائیل سره موږ پرتله کوو که موږ اسرائیل ته 100 نمرې د امنیتي او ټکنالوژي په حق باندې ورکو هند ته موږ 0.5 نمرې ورکو یعنی پاکستان د 0.5 نمرو په بدل کې دغه هیواد د مزایل څخه خپل ځان دفاع ونه کړل او دغه مزایل باندې روان و چې ژر ځان ټرمپ ته ورسول چې ټرمپ ته وویل چې ژر د جګړه باندې که ګڼې ما هر څه نیست و نابود کېږي نو دغه جګړې سره نو دوی غواړي چې دی د اسرائیل د خولې څخه عربستان وساتي دا کوم عقل مني بیا که ته شاهین لري یو مزایل لري ته بل مزایل لري ته مثلا چینی جیټ الوتکې لري ته مثلا F-14 لري د F-14 کنټرول چې انګلستان یې تاته درکوي یعنی انګلستان په امر باندې ته باید هر ځلې هم چې F-14 پاکستان پورته کوي دی باید د انګلستان څخه امر واخلي چې ته ماته هغه کود راکړه چې زه دغه یو پله چالانه کوم او یو چکر پکښې ورکوم یعنی دغه یو کود دپاره که انګلستان تاسو ته در نه کړو ته هېڅ هم نسي کولی نو چې کله د اسرائیل او د عربستان جګړه سوه نو ته به F-14 استعمالوي او ستا F-14 او ته بس وایي چې دلته مزایل استعمال کړي دا شاهین به ته وایي ستا په اختیار کې اوسي ستا اټوم بم هغه د جنرال موبین خبره اټوم بم یې چیرې اوسي غلو وړی اوسي خپلې خرڅ کړی اوسي درک یې سته که نسته نو دا یو خبره تاسو ته کومه چې دلته د پاکستان نه دومره حیثیت دی چې دی د عربستان او د عربو هیوادو دفاع وکړي او نه هم دومره توان شته چې دی دومره غټ شي چې دی د اسرائیل په وړاندې فیصله ځکه چې اسرائیل او پاکستان دی یو دی د هغه سیمې دپاره اسرائیل د هغه منځني ختیځ دپاره جوړ شوی دی پاکستان د مرکزي اسیا دپاره جوړ شوی دی دواړه د یو خره غوږونه که ووایي په یو ډول باندې دوی کار کوي یو ډول فعالیت کوي او یو ډول وظیفه ده د لوړ د خوا چې کوم کارونه راځي همدغه دوی ته یو پلان ورکول کېږي او یو پلان دوی تطبیقوي د داسې نه ده چې دوی ووایي چې یاره پاکستان زه داسې لرم اسرائیل چې باندې اسرائیل ما څه وویل اسرائیل ما څخه بیریږي اسرائیل همدا اوس په نړۍ کې د 3 هیوادو څخه بیره لري یو د امریکا څخه بیره لري بل د چین څخه بیره لري او بل د روسیې څخه بیره لري ځکه چې د دوی ټکنالوژي ته اسرائیل څخه مخته ده نور نه د جرمني څخه بیره لري نه د انګلستان څخه بیره لري چې د جرمني او د انګلستان څخه بیره ونه لري پاکستان خو بیچاره ډیر ضعیفه ملک دی چې هیڅ هم نشي کولی او بل دغه جګړه چې شروع شوه نو تاسو فکر کوئ چې پاکستان به د یوې ورځې د جګړې توان ولري په ژوند هم نه لري پاکستان د یوې ورځې نه چې د ساعتو جګړې توان هم نه لري دا یو شاهین چې دوی وغورځوي پر اسرائیل باندې خو د هغه په زرګونه مزایل راځي په زرګونه مسایل نو دی د زرګونه مزایلو دفاع کولی شي چې نن د دې سره دفاعي سیستم څه هېڅ شی هم نشته نو دا په سپینه او ساده خبره کې زه تاسو ته برته هم وایم چې عربستان دا هوکړلیک کړی تر څو د هند څخه چې کوم پلان راتلونکي څو وخت کې وي هغه پلان همدغه چې تروریستي ځالې باید پاکستان څخه ختم سي او د همدغه تروریستي ځالو د دفاع په خاطر باندې عربستان ورته دنګلی دي او هغه یې ساتلی دي نور نه دفاع کولی سي او نه هم عرب د اسرائیل سره خوابدي دي ځکه چې اسرائیل عرب او امریکا دا یو اتحاد دی او یو پلان دی او یو سیستم دی او یو ناټو ده چې همدغسې مخته ځي نه د اسرائیل په برید باندې چې په قطر کې شوی دی نه عرب خفه دي او دا برید هم چې شوی دی لکه تېرې ویډیو کې چې تاسو ویل دا په مشوره باندې شوی دی او همدغه ډول کار نمایشي کارونه اوس دوی په لاره اچولي دي چې دلته د پاکستان ژغورنه وسي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ
او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.